یو سړی هغه به مدینې منورې ته راته او په نبي علیه السلام به سلام اچو ښه سړی او د هندوستان یو کال حج لته دی د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما مناقبو کې لیکلي تاسو یې کتلی شئ نو اوس هم چې څوک حج لدي نو دوستان وله راغون شي نو هغه حج لته نو یو دوست بل دوست نه تپوس وکړه تا له سره وړم ستاسو سوال جواب دی نو یو دوست دی نو هغه داسې خراب سړی و د صحابو پسې به بدرت وی نو هغه له ورغی چې هلکه زه حج ته ځم ستا څه دي څه دي په کار یې کې دله راوړم وی زما خو هېڅ هم نه دي په کار نه کسبي ما ته ووایه یاره زما یو سوال جواب دی که دا کولی شي بلکل که زما په وس کې وي ستا په وس کې دی خو لا اول سره وعده وکړه چې دا به پوره کړې چې زما په وس کې ولې به نه پوره کړو وعده وی چې خله حج وکړي او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي او په مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام وایي زما سلام به هم پرې ووایي د بل سلام هم رسول شیخه هلته خلکو ته وایي زمونږ سلامونه ورسوئ نو ډېر شي وي نو خیر داسې ویلې چې الله ته وایه الله ما ته چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چا سلام ویلي دی خدایه خلک تا ته معلوم دي بس دی واسطه یم هغه سلام ورته ورسوي او که نومونه درته یاد دي نو ویل یم چې د پلانکي را طرف نه سلام السلام د پلانکي نه د پلانکي نه نو چې خپل سلام واچوي نو زما سلام هم په حضور پاک مبارک نو بیا به ورته دا سوال جواب وکړي چې زما هغه دوست د هندوستان د پلانکي کلي وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي خو تا سره خوا کې دا دوه کسه پراته دي ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي دا ستا دشمنان دي د دوی د وجې دله نه راغله دا مې په سترګو ښه نه لګي مې چې هلکه ظالمه دا دې څه وی چې نه بس دا مې نه لګي مې چې دا خو زه نشم دا سوال جواب رسول ما ته ویل تا خو ما سره وعده کړې ده دا زما دا سوال جواب ته ورسول وی چې حج مې وکړو او مدینې شریفې ته لاړم او په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپل سلام مې ورساو نو دغه سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام ته ووایي وی مې چې راشه پښتانه خو چې لکه ستا د چا وجلې نه دي نقل کفر نه باشد دا خو د نقل کو ما وی د الله رسول زما یو دوست دی او پلانکي د پلانکي زوی دی او د هندوستان د پلانکي کلی او پتا سلام وایي او د سلام نه پس وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي چې دله راشم خو د ابوبکر او د عمر د وجې دله نه راځم دا زما هم دشمنان دي او ستا هم دشمنان وی دا مې ووی وی رالم خپل بلډینګ ته وده شم سملاستم وی خوب کې خپل کلي وینم چې خپل کلي کې یم او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ملګري ورسره دي او دغه دوست مې ولاړ دی وی حضور پاک ما ته وایي په دې خوب کې فرمایي چې دا سړی چې تا ته وایي چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي مې چې او صاحب دا سوال جواب راته ده کړی وی نبي علیه السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو په خولې هغه ګونه کړه په ګوته اشاره وکړه وی عمر صاحب سره توره د ور مخکې شو او پټس یې ترې سټو او سټ یې ترې خوا غورځو تنه یې دې خوا پرېوت وی زه د خوب راویښ شم وی ما د خوب دا تعبیر وویسته چې یاره دا سړی خراب سړی دی او حضور پاک په د خپلو ملګرو خفه شو نور د حالاتو نه نیم خبر وی چې د حج نه واپس رالم خلک ټول مبارکۍ له راغله وی دغه اشنا مې رانغله وی چې میلمانه لږ په قلار شو نو زه یې لاړم کلي ته چې زما دا دوست بیمار به چې ما له رانغی کلي لږ بیارته وی چې زه ورغلم دروازه مې وواله ښه اواز راکړه څوک یم زه پلان کیم د حج نه راغلی یم خو زما هغه دوست ما له ملاقات له رانغله رالم که ناجوړی چې دې تپوس وکړم وی هغه دروازې ته شو ما په ژړا شو چې هغه خو مړ شوی دی وی ما ورته وویل چې کله څه چلو کله مړ شو یاره وی په پلانکي ټیم باندې غسلخانې ته ننوتې باتروم ته متیاز وله راونوت مونږ ورپسې ورډبه خو جواب یې نه راکړ اخر کې دروازه ماته کړه چې دروازه ماته کړه دننه وکته نو په غسلخانه کې چا په توره والې سر ته یو خوا پروت و تنې بل خوا پرته وه خو مونږ ته یې سړی نه دی معلوم چې چا په توره والې
وی تا ته دی وی ما ورته چې تا ته دا روز ټیم معلوم دی چې ولې د خاوند د مرګ روز خو خلکو ته معلومه وی قسم دی اقا ټیم چې کم ټیم ما خوب لیدلی وی ما ورته وی چې وهونکي ما ته معلوم دی وی څوک دی ته حج ته تللی وی ما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او د حضور پاک په حکم یې سره